فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل دريم نمبرات سورة النحل دیگه دویم سوال په دې ترتیب باندې چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم خبره نه منو، دی وجه دا ده دا چونکې بل استاذ دی او هغه د تربیت ښودلو ورکوي، دی نو وروسته به موږ له دا بیانوي. الله تعالی په رد وکړي. حاصل د رد دا چې قرآن عربي کتاب دی او هغه سړی چې د هغه اعجمي د دې ضد دی، نو هغه نه څنګه چې کتاب صادریږي. ولقد نعلم یقینا موږ پوهیږو قد چې کله فعل مضارع باندې داخل شي تقلیل معنا خو، لیکن د الله په صفت کې بیر تحقیق مسله ده. الله یې موږ پوهیږو په دې خبره باندې انهم یقولون یقینا دوی وی انما یعلمه یقینا خودل کوي د لړا بشر یو انسان. د انما ټول مقوله د پاره د یقولون ده. اوس الله جواب وکړو. لسان کې معنا د لغت ته لسان الذي الله لغت دا سړي چې دوی غلط نسبت کړي الیه هغه لرا اعجمی غیر عربي دی، وهذا لسان دا لغت د عربي واضح المراد مبین ښکارا. دا څنګه دا صادریږي؟ دا نه خدای نشي صادری دی. دلیل لبدې چې دوی دا کم نسبت کړي دی هغه لرا ټول خارج دروغ دی، غیر شي دی. دا ورس آیت کې اوس تخویف رب دار مخکې دي سوالات راوړه. دلته وی د اعتراضات پر قرآن او نبی سبب د عذاب دی. نور مخوخه ان الذين يقينا انسانان شيمان لري بیاات الله د الله په ایتونو په سبب د اعتراضونو. آیات الله معنا قدرت نه مني، د الله معجزه نه مني، د سره به خوا کی اسماني وحی نه مني. لا يهديهم الله خودل نه کوي دوی لرا الله تعالی هدایت نه کوي، او لهم عذاب الیم دی خلق العذاب دی او هم درناک. فعیل وزن امام بخاری سے فرمای په دې کې معنا د فاعلیت ده، عذاب هم درناک. ورسته تربت دا دی چې کله ایمان په قرآن او نبی را نه وړي نو به افترا ور باندې شروع کی. دلته اوس افترا بیانې انما یفتری یقینا دروغ تړي الذين انسانان چې ایمان لري بیاات الله د الله په آیاتونو، بیمان انسانان افترا شروع کی. واولئک او داخله شه دي هم الکاذبون خاصم دوی دروغجن دي. مبتدا او خبر معرفه او منځ کې ضمیر فصل لاغه بس کذب دوی پورې و. ورسه تربت دا دی مخکې ویلې داخله کې افترا کوي. دلته وی کوم سړي باندې اقرا وشي نو کلمه کفر دی وی لسانن زړه کې نه خیر دی دا معاف. به نور مفسرین دلته کې ټوله معناګانې ذکر کړې دي. د اقرا متعلق اختیار د قتل تلفظ په دی کفر باندې انسان چې کله عادل ته وګوري به ټول تفسیر معلومیږي د یاسر دی او د سمیه رضی الله عنه د صہیب د حال. من کفر دا من دیگه شرطی مانا دا فعلیہم جزا دا مقصد پر ایک تخویب دیا چال شلو سماتی. من کفر اللہ چاچی انکارو کو باللہ فاللہ بانی من بعد ایمانی ہی ورسر ایمان راوڑو دا الا من اکرہا دے استثناء دا من کفرانا پا تلفظ دا کلمت الکفر بانی نبی استثناء متصل دا مانا دا یو کس ته پاغه باندې دباو د قتل لاغه قتل اندام. دلته عظمت عمل پر عظمت باندې مراد دی ځکه اولاد یې کنه
هر چې نفس رخصت دی به صرف جوازي الا من اکرها مگر هغه څوک چې په هغه باندې زور وکړي شو زړه مطمئن بالایمان ولکن دومره خبره ده من شرح چې کلاو کې بالکفر دی کفر لرا صدرن سینا یعنی قبولیت د کفر او کې بغیر د شک نه فعليهم پس په دوی باندې غضب دی د الله دغه ولهم عذاب عظیم دوی له عذاب دی الله ویلوی د جزاء لپاره د من ورس آیات کې بیان د قبایح د مرتد اول سبب شری ارتداد ذالک اسم اشاره دی کې دو قول دی اول غضب دویم شرح الصدر د بالکفر ولید سینا کلا وکړه ذالک ذالک بانهم یقینا دوی خوخ غنل دی الحیات الدنیا ژوند دنیوي علی الاخرته په مقابل الاخرت دلته عبارت دی علم په شی وان الله یقینا الله توفیق نور کوي القوم الكافرین اغه قوم لشغیر غیر مسلم لا يهدي بمعلول لاولئک وسلت نتیجه لا يهدي کی معنی توفیق دا ولی اولئک الذین داغ انسانان دی توبع الله شاء الله مهر توبع لغولد على قلوبهم دری پریزونو او د پغونو د پرسترغو واولئک او دا خلق خاصم دی نا خبر دی الغافلون بل نتیجه سره لا جرم خامخ انهم یقینا دوی په آخرت کې هم الخاسرون هم دوی تاوانین دي بقعیل کې معمولی بتدبیر د وجنار سلاړو راځي دی لګي کامیابی گنا ابن کثیر دی وی اجر نشتا ورسه تر بدار مخ کې اکراه د مشرکین بیان شو دل د وس ترغیب ورګه هجرت لا زی بل ځای لاړ شي مرتد نشي ثم بس دینا ان ربک یقینا استرب للذین غشالا چې هجرت کړي من بعد ما ورسه دینا چې تکلیفونه ور کړی شي په اکراه ثم جاهدوا بجهادکم آیت باندې اشکال لې صورت مکی دی الته جهادون دلته کې بیان د دین مراد دی جهاد باللسان یو شخصام لري کنه دیر لس ابن قیم ذات المعاد کې لري دریم جل کې سرور د نفس سره سرور د کافر سره د ابلیس سره دریم عام او و قسم المنافقان سره او صبر وکي ان ربک یقینا استرب من بعد هذا يخون ورسال غفور الرحیم خمخ بخون کې مهربان دی څومره ګناونه مو کړی دی ټول الله معاف کی اوس تخفیف دی هغه چاله چې منکر دی هجرت بهانه کوي الله یې نو بیا قیامت کې چلیږي نه یوم تأتی فاغه ورځ باندې چې را بشي کل نفس ناری و نفس بهانه بکوي ان نفسها د خپل نفسنا سمن اند فی العذاب من نفسها سوره مرسلات شپږ در شمبرایت کې التوی بانا نشي کولای دلته وی کوي بس مقامات جدا دي کله کېږي او کله نه کېږي وتوفوا پورا باور کړی شي کل نفس ناری و نفس لرا ما عمل سزا دا عمل چې کوم کړی دا او هم لا یظلمون په دې بنشي کېدلې تیرې ورسات کې واستخفیف دي مشرکین لا یو کله دی الله وی اطمینان کې د رزق راځي انکار د الله د نعمتو کې ګیر کم مکی والا وکنه رسول الله مقابله وکړه څنګه ګیر کړه او ضرب الله مثلا الله تعالی بیانې مثال قريهن د یو کلی شو امن والا مطمئن او اهل لاغه یاتیها راتلو د رزق د دې رغدن فراخه من کل مکان د هر یوزه اهل مطمئن دي رزق راتلو په سبب د دعا د ابراهيم عليه السلام بس فکفرت انکار وکړ الله د نعمتو بیزو شروع شو فاذاقها پسوسکو دی الله تعالی جامد دل وگیا او الخوف د یری بما كانوا بسبب د صنع او کار د دوی فعل نفسي او صنع دوام لوګم پیرالا يرم پیرالا ورس آیت کې اوس کفر ذکر کوي چې دوی څه د الله د نعمتونو ناشکری کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کینو
ابن قیم به لیکري زاد المعاد اول کې فصل له بیان د احتیاج د خلکو کې رسول الله چې نو دیني څنګه تشریح کو. ولقد جاءهم يقينا راغله دوی رسول منهم د دوی د جنسنا الوسیر المانی کلی کلی دریم جلد 300 نمبر صفحه بشر دی. فکذبوا تکذیب وکړو به څه چلو شو. فاخذهم العذاب پسونی ول دوی لړ عذاب هم او دوی ظلم کوونکی معنا توبه وینستا دي جنبل باب اخري مقصد بلې کې رد شرک فی التحلیل والتحریم رب الداری مخکې ویلې چې عذاب ور باندې راغی دی کفر او شرک کړي دلته وی چې ګوري تحلیل التحریم کې ور شرک نزان ساتي کم شي چې الله او رسول حرام کړي حرام د ځان محرم وي چې دا څنګه او څنګه نه فکلوا خوري د جواز معنا د مقصد اعظم په عقل له ذکی ویلي مما دا څنګه چې کوم رزق تاسو الله درکړي دی حلالا طیبا حلال مزیدار طیب صفت د حلال له چې طیب دماغ نه خرابوي طیب بدن له رشد ور کوي طبيعت منی او اشکر شکر باسه د نعمت د الله ان کنتم کوي اغل بندگی ای او خاص اغلا شکر همدار دین سے ایمان باندې ومره ورس آیات کې بیان د محرمات اتفاقی او په ټولو ادیانو کې نو دوی ویل چې کوم شی حرام دي صحیح جواب انما حرم یقینا بن کړي دي علیکم بتاسمانی مردار او وینا او خد خنزیر اغه څاروي چې حلال کړي شي لغیر الله د الله نه سوا د بل چا بنوم د پاره تقرب د غیر الله د الله نه سوا بل چا आवाज یا علی حسین مدد سوره بقره کې د آیت تشریح شوی فمن استر مائده کې مخمسه ذکر او نور کې نشته ځکه نقطه راوي نور عام ابتدایي و الته غلبه اسلام استرار دو کې شمل لوګي یا چاوني ولي غیر باغن ولا عادن سوال استوجاهات عام مفسرین بیانې لذت بنا لید ملګری حق بنا طلب کوي فان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان څومره ګناونه شریګړي توبه ته معاف کی اوس وې د ځان یو شی حرام او یې حلال وي ولا تقولوا موي لما دا غسل پارا چې بیانې السنتکم ساسو دا شی درو هذا حلال دا حلال دی او دا حرام دا مقوله لا تقولوا د پارا دا او لما تصفو کې د علامه جلیری دویم تفسیر دا چې لما تصفو کې لام زائد دی نو به الکذب دا مفعول د پارا د لا تقولوا دی بتفترو دې پارا شو تړې په الله دروغ ان الذين يقيننا خلق چې تړې په الله دروغ نشي بچ کېدې کمه به دیم نشي متاع قليل معنا لهم متاع قليل دوی لګ مزیدینو ولهم عذاب الیم به دوی عذاب درناک دی خاص فعیل وزن فاعل معنا به کوراله اوس جواب د سوال چې اے نبی تا خدا بعض محرمات ذکر کړل حالانکه نور مشتری جواب یو محرمات عامری بل خاصه دلته عام خبره ز کوم چې په ټول ادیانو کې حرام دي انعام سورہ شپږ سلوي سورہ نساء سورہ شپږ ته کې سبب تحریم بیانې وعلى الذين وپا انسانانو چې يهود من بنکړي دي ما هغه څه چې بیان کړي دي مونږ علیک پتا من قبل وړاندې او مونږ ظلم نو کړي په دوی باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون دوی الله په خپل ځانونو ظلم کړي دي فعل مضارع باندې دا کانو داخله بالدوام اوس ترغیب ال توبه ټیک دا کمې زیته د انسان نه وشي بس په صرف د بخنه وغواړي امید دا چې الله معاف کړي ثم پس دینا ان ربک یقینا استعرب للذین غشال عملوا السوء چې عمل کړي بد پنا خبري او ثم تابوا توبه وسا من بعد ذلك دین ورسو اصلاح عمل وکړه ان ربک یقینا استعرب من بعد هذا دین ورسل غفور رحیم بخون کې مهربان دی غفور څومره ګناونه شي کړي دا ټول ته معاف کړي ورسه کې نقلی دلیل
مخکې ویلې توبه وباسئ، دلته اوس توبه دې ته وایي چې د ابراهیم علیه السلام ملت ته لبیک ووایي او شان د ابراهیم علیه السلام بیانوي. مقصد څه یو کسو خو دین له ولاړو کلک تا به دا ګمان کوو چې امت دی. آیت کې به درې قول دي او 15 صفات د ابراهیم علیه السلام به ذکر کی، 15 حالاتم. ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام کان امتا وی امت سمانا امام راغب کوي کل امت قائم مقام جماعه، خپل یو کسو خو لیکن کار د امت وندې کو. بعض انسانانو کې دا تقسیم الله وکي. دویم عبد الله ابن عباس فرمای معلم د خیر دین به خلقو ته شی کو. قانتا ناجزی کون کې اولی الله الله لو حنیفا کلکو په توحید ولم یکو نو د مشرکین چې شرک په عقیده کوي. شاکر د الله دی نعمت په توحید، امت قانت حنیف مشرک نو شاکر پینځه. اوس پینځه حال اجتباه الله غره کې څلې غره کې دینونه بوته د انتخاب غره د الله رخوانه دی. اوس موږ تاسو قران لناستیو ساره منځو کې ورته کې نه سو شخصي کمال نه دی، نه په حسن نه په جمال نه په بل نه په بل، بس دا الله انتخاب. وهداه رواني کې الى صراط مستقيم په طرف دني غلاري واتینا ورکړو دلرا مونږ په دنیا کې الله حسنتن حالات د ارچا مشر وانه فی الاخرته اذا به په اخرت کې لمن الصالحین د کامیابو د هنیک عمل به نه کیږي المفلحین. پنځم حال مونږ د ابراهیم علیه السلام په ملت یو، ابراهیم ملت کې سو علیه السلام اخلاص. ثم وحینا به موږ وحی کړي له کتاله ان تبع د دې خبرې چې تابعداري وکړه د ابراهیم علیه السلام د ملت د شه ابراهیم چې کلک دی په توحید و ما کان او نو د مشرکینو پاس میولې سره شلو کې چې ولم یکو من المشرکین دلته ویلي. جواب دا چې انت مشرک فی العقیده مراد دلته فی العمل، بس دې ویل شي تطبیق. شیخ عبدالسلام رحمه الله دا کړي ورس حیدرآباد دار مخ کې ویل مشرکانو نه نو مشرکین ویل د ابراهیم علیه السلام ملت کې دافته د ورځ رخصتی ده تاسو څنګه جمعې په ورځ باندې کوي. جواب وکړې شو حاصل بدی چې دا دافته ورځ دوی د تعظیم لپاره انتخاب کړي وا اسه کې اختیار الله ور کړو قبول نه کړه. انما جعل یقینا غرزول شوی د تعظیم دافته علی الذین فاشابانی چې اختلاف کړي په پر تعظیم کې مستخویف. وان ربک یقینا سارب فیصلو کی د دوی مابین کی یوم القیامه پورز قیامت فيما پاسګه کانو فيه اختلافون شکړه پای کې دوی اختلاف همیشه. اوس ترغیب د دعوت لا ادب اوري. آیات کې څو خبرې دي. اول اجاب د دعوت ادعو، دویم مدعا سبیل ربک، دریم دلیل بالحکمه، څلورم ترغیب والموعظه، پنځم دفر شبهات وجادلهم. پنځه طریقو باندې خبر الله روانه کړه. سورې بنی اسرائیل نه درس کې عمره شه حکمت تشریح وکړي. حکمت څه معنا؟ خلق را بلا الى سبیل ربک الله رستاد رب له توحید لا دې ویل شي مدعا او ایجاب بالحکمت په حکمت باندې دا اوس دلیل دی. والموعظه الحسنه په وعظ ترغیب. اوس خلک اعتراضونه کوي وجادلهم الله وباس کړه دوی سره بالتي په طریقه چې خدا ان ربک یقینا سارب ډیر په دې بمن دل په چا چې گمراه دي داغه دلاري او هغه په دې بالمحتدين پس ملار والا باندې. ورسې آیت کې اوس بیان د مصائب دعوت شکې الله تکلیف برازي نو صبر وکړي للصابرین. یو سلويش کې وایي که څوک صبر کوي کني کوي امیر له خو بکار دا چې وصبر، او اخر کې وي دوه کار او کوي تقوا او احسان. وان عاقبتم معنا دا چې مصیبتونه راځي دعوت کې کتا سو بدلا اخلي فعاقبوا الله بدلا اخلي بمثل ما فمثل الله چې کوم تکلیف درکړې شوی زیاتیا بنه کوي او که صبر کوي له هوا دا صبر خیر غره دې صبر نه کولرا. وصبر سمانه مخکې جمع ویل اوس مفرد. که څوک صبر کوي کني کوي امیر صاحب خو ضرور صبر کوي. وصبر صبر ہوگا ستا صبر بنی لا بالله مگر په الله
ولا تحزنوا مخبکیگا پدی یعنی افسوس پہ مکوا ولا تکو مکیگا پتنگشے کی مما داعتنا یم کرون چې دوی تدبیر جوړی استا په خلاف بی صبری بنا که غم بنا که ګوره یم کرون مفعول کټ کې کرب دی وی شیر وجنوی کلوی تروروی کلوی دعوت بندو کلوی د ملک نه شړو مخبکیگا وش علت سره ودایت په تشریح کې مفسرین لګي حرم په نامه یو عالم وفات کېدو چا ورته موږ له توصیه وکړه د نحل په ورسنه آیت توصیه ده ان الله یقینا الله مع الذين اتقوا دا چا سره دي چې متقین دي والذین هدا چا سره دي هم هغه چې محسنون عمل د الله لپاره کوي ډیر عقلی دلیل ویلي څلور قسمه مثالونه تشریح کړه چا چې لوز مات کړي دی له زجرونه او مشرکین باندې رد دی چې ګور مړل را مدد شوی سورې بنی اسرائیل سورې اسراء رب داري الته نزول د عذاب ذکر کړي مقام کې څلور اسباب توحید نه انکار کوي معجزات نه انکار کوي انبیاء د ملک استری دی او رسولانو پر استهزاء کوي الته هجرت ذکر کې د حبشو په طرف باندې مدینه په طرف الته عقلی دلیل ذکر کړل دې مقام کې اوس معجزه ذکر کړي الته امر ذکر کې په دعوت او حکمت باندې دلته کې اوس د حکمت تشریح کوي په 20 نمبر آیت کې چې حکمت څه معنا مقصد د سورۃ سری څلور اسباب د عذاب ذکر کړي اول د توحید نه انکار مکوئ رد پو کې پټول اقسام د شرک د الله تعالی اسماء الحسنا براوړي عقلی وحید دلیل براوړي شپږ کړه د توحید مسله ذکر کی دوی مقصد دا چې انکار د معجزات نه مکوئ دریم رسولان مو باسي نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بار کې مکینه څلورم رسولانو پورې ملنډه مکوئ سورې بنی اسرائیل او سورې اسراء سورې سبحان ټول ویل شي به اسراء او د معراج باره کې مفسرین لګي چې دې ځنا مسجد اقصی پر قرآن ثابت ده او خو تقریبا سلور صحابه کرامو خبره نقل ابن کثیر او قرطبی لګي چې اجماع مسلمانانو د سوچ دین انکار کوي سړی زنديق دی ملحد او روح بدن دواړو سره لاړه او دواړه په یو شپه باندې شوي دي چې بالعکس به څخه لګي استدلال کې وهو فی المسجد نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې جواب دا چې پیږي شریک په نامه یو راوی محدثین په کلام کوي دویم د عبد الله ابن مسعود روایت په پیش کې چې په نوم ابو هارون په نامه بل راوی دریم د یو بل روایت نه ذکر کې چې دا روحاني مسله ده نو پای کې دوه راوین دي علماء په کلام کړي کړه د معاویه پر روایت ورې صالحه ورته ویلې شوی بس ازاړه راوین دلته دي کله ملاقات شوه د انبیاء سره جواب دا معجزه ده کنه فتح الملهم کې مدار اغلی دي خازن مولا قاری دي ټول دا خبره کړي ده اول نمبر باب شه دي نه درش پوری دي بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي حدیث کې راځي کنه سروي راوستل شو د اسنه کته او د خرنه پورته حمارنا څومره چې دید کار کو دي مزالو د اسراء واقع کې معجزات او مسله ټول الحمدلله سیرت کې ذکر کړی شوی ده سبحان مدعا ده سبحوا سبحانه سبحان الذي پاکی دا غزات اسرا بعبد شبوت لو بند خپل د شپې د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته عبدی من روح بدن دواړه لیلن کې تنوین د پاره تقلیل کم شپوا الذي اغا جبريل اپریشن کړه موږ به د حکمت نه ډک کې ازړې سم شي درون شو سینې درنده وا دلته اپریشن شوی ابتدا کې مشوي حلیمه سعدی سره شو صحابه کرام فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم بدا گردن کلاو کړو غاړه دستنه داغونه من قتل و علامات الذي اغا چې من برکت اچولې حوله داغنه اگر چا پیرا چو کوي دلر من آیاتنا نخزم سورہ نجم کے براشیت اللہ کی او اللہ سره ملاقات نره شوی ابن حجر په مستقل کتاب ولیکو پستر کو باندې زړه باندې ملاقات راغله
دلیل عقلی انه یقینا الله تعالی هو السمیع اور مقالات د قریش په پای باندې نقلی دلیل د اثبات توحید ربط لکه څنګه چې قران دا مسله تشریح کړی دا موسی علی السلام هم بیان کړی دا اور د منکرین حدیث باندې چې ما اتاکم الرسول مراد غنائم واتینا ورکړې موسی علی کتاب جنس کتاب الف لام مهدی تورات وجعلنا بمغرزول هدایت د پاره د بنی اسرائیل کله هدن للناس اصول لګنه د تورات حاصل ووري الله تتخذون بنسي من دوني سوا زمانہ وکیلا شرط شریک ورسایت کې ترغیب د توحید له دوه قول دي یو منادا مضاف د ذریه من یا ذریه من دویم قول فعل پټ د اشکرو ذریه من شکر با سید اولاد دا چا چې موږ بار کړی د نوح علی السلام سره انه کان عبدا یقینا دا بندو شکور داعی توحید عبدا شکور مفسرین لګي چې خوراک نوړې به کول الحمدلله به ویلي وش مثال ذکر کوي د انکار توحید رب داري مخکې ویلې توحید اومنه کې خلاف کوي نو عذاب برازي په خوا خلکو راغله پتا برازي قضینا کې معنا د فیصله او راولو دیم ذکر کړي په طریقې پیشنګوي باندې او موږ فیصله او راولې بني اسرائیل لره په کتاب به کتاب کې چې خامخا فساد بکوي فل ارض پر اسمه کې مرتين دوکارت حقوق الله به طلب کوي مخالفت د شریعت به کوي په شرک باندې فساد دا معنا انبیاء علیهم السلام قتل کړه زکریا یحیی دی مرتين گناهونه به کوي مخالفت تورات او لوی به کوي علوان کبیره په لوی غټ حقوق العباد هم تلف کوي ان من المعصيه المعصيه بعد والشرك د قضاء فاذا جاء الله شکر کل را لا وعده ولنه زمون د دوی سره یا ولنه وعده د دوی بعثنا علیکم مقرر کړه تاسو عبادت لنا زمون بندگان اولی بأسن خواندان د جنگ او شدیدین سختا جالو دی دی لنا زمون بندگان ولام د پاره تملیک نو فجاسو الله و داخل شو من ذکرون لرا وکانه وعدا مفعولا د وعده پوره کړی شوی تقدیر د الله کی سره پاره داخل شو پنه د تعالی شی دویم قول علماء لیکره بے عزتای اوس داود علیہ السلام قتل کې به کنه جالوت دی ثم رددنا بهم واپس لكم الكر ساوز پار غلب عليهم پاغوي وامددناكم ساسكمك موقوف مالونو بچو باندې وجعلناكم اكثر نفيرا ومغرزول تاسو زيت پدبار د کسانو ان احسنتم دینه مخکې عبارت پر دی وقیلا ویل شو دویلا احسان سمانه توحید باندې کله کېدل بس تا خپل فکر قرآن لکه نه توحید باندې نه مانی کینه شي ځان له خیر دی کینه مکینه یو حرمان لسنه کیدی قرآن سره چې باندې شبل طرف شه مؤمنان څومره اعمال کې ټول کې صبر خا ان احسنتم ککلک شوی په توحید الله ان نیکی مو کړه انفسکم دې ځان له خیر دی کبدی مو کړه فلا معنا او بال درې مختص تاسو پوری وس بخت نصر دی یادای فاذا جاء الله شکر را وعد الاخره وعد بل دلته عبارت دی بعثنا علیکم عبادا لنا عاقبت دا چې خپه کړه الله ورانه کړه وجوهکم ساسو مخونه وجوه کې قول دا مخونه دویم مشران وليدخلوا چې داخل شي جمعات دا ولی داخليږي عمل شرکی د پاره دویم تخریب د پاره ټول جماعتونه مراد یې مسجد اقصا کما دخلوا لك څنګه داخل شوی دی اول مره اول زل بل تسنس کی ما علو تدبیرا کمی چې کړه دی په تسنس کولو باندې جګړه شروع شو ورڅ ګډ وډ کړه اوس به ترغیب عسى ربكم امید دې ساس رب لرا شرحم بدر باندې وکي په بعثت د نبی وان عدتم الله وکراو ګرځي فساد درو مخالفت د نبی لا منګم راګرځو ساسو سزا لا سزا الله درکم بني نذیر بني قریظه
وجعلنا جهنم او به من ګرځولې جهنم کافرانو د پاره زیاده بندېدو زندان. ورس آیت کې بیان د رحم مقصد پای کې ترغیب دی قرآن له دلیل سبحان. ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یهدی خلق روانه للتی سمنا الى الخصال التي اخوینتا هي اقوام شډیره مضبوط تا توحید دی عمل صالح دی ایمان دی. ويبشر وزیر ورکی مؤمنان الذين انسانان يعملون الصالحات شاملنا کی د قرآن و حدیث برابر ان لهم اجرا کبیرا یقینا دو الى اجر دی لوی. قرآن د عجیب کتاب دی. ورس آیت کی عبارت تی یر ورکی او اطلاع پس خبره وان الذين يقيننا انسانان چې ایمان لري په آخرت فسادات کې ظلمونه کوي اې دې نتیجه ده چې قیامت نه منکر شي. اعتدنا لهم تیار کړی دوی د پاره عذاب الیم عذاب درناک زجر دې په عجلت. انسان ډېر عجیب مزاج لري چې مشکل پیرا شي الله مړ میکو تبا میکو دا او دا د الله مکوې کنه. دعا غواړي انسان به شر د شر دعاءه منصوب دی بنزل خافض کا دعائه پشان د دعا د بالخير دی خیر لرا وکانه الانسان عجولا د انسان الله تعالی وی ته دی کون کې سورہ انبیاء و درش کې وې فطرت داري دویم فانی پر باقی باندې غوړه کی ورسه کې عقلی دلیل د پاره د سبحان زجر د اچار تعجیل کی ګور الله قادر دی چې دعا قبول کی ذکر شپه د ورځ اختیارمند دی تر ټینګ نه. ابن جریر ذکر ول خیران رمضان ساته سن ملائکه مینونه کی وجعلنا الليل فلو بشو اولادن الله وجعلنا الليل منغرز ول شپه ورځ الله دونه خیر توحید کما کړي د مونږ آیت الليل نه خدش به وجعلنا وغرز ول مدا نه خد ورځ رڼا والا مبصرتن کارا ولې تبتغوا چې ورټوي تاسو فضل من ربکم ساسو درب دخانا ولتعلموا در پارا چې معلوم کې یاد د شینین شمار د کالونو د حساب وکل شی ناری شی موجوده جدا بیان کړي تفصیلا جدا بیانولو شپه ورځ باندې معلومی کن تاریخ ماري خلق لګي اوس تخویف امخروی آیت کې درې قول دي وکل انسان هر انسان الزمنا ومن لازم کړي طائره سمن عمل نامه دویم قسمتی فی عنقی دی چټ کی معنا په دې لزوم د ذمہواری ونخرج من بروبا سولو د یوم القیامت پورز قیامت تی کتاب یلقاو منشورا وسر مخامخ بشی پر شال خرورا دل به ویل شي اقرا ول السا کتاب بس ته په کتاب دی بل ځکه وی شمال فز من قول الا لديه رقيب عتيد احتیاط پکار دی. کله حدیث کې راځي اسمان لاندې سړی ځان پیر ورځي په خبره مفلس دا من چاله کنزل غیبت نیک اعمال درنوالي کفا بنفسک الله پورا دستا نفس نن علیک بتا من حسیب سمنا کافی حسیب منا شاهد حسیب منا محاسب قیامت دیرلس کې بووي اوس نتیجه اعمالو من احترى الله شهادت حاصل کې فانما يحتدي لنفسه حاصل کې او ځان له خیر دی در شاخ خپل هدایت ډېر اسباب دي کنه یو لس مونږ دی کعبه دا قران دی جهاد دی نابت دی اتباع سنت فضل رحمت د الله د مؤمن د قتل نزان ساتل قوی ایمان ومن ضلوا سوچ گمراه شو فانما یقینا گمراه شو علیها په یو بال پیر شه بیری دی عمل کو زي مسئولیم شیخ صاحب ویلی دی رهبر او امیر ویلی دی بار بنی کی ولا تزرو بارون کې وزر اخرى بعد بلچا وس ازاله د عذر انبیاء ولل علی وما كنا نهم عذاب ورکون کی یو چال را تا نبعث رسولا تر دې پرې چې مونږ له ګو استاد هودي وصل ولس انعام وصل درش کې ویلو اخروی عذاب او دنیوي دواړه شیخ الجبل کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسله وکړه اوس تخفیف دنیوي او ربط داري مخکې ویلې ما رسولان لګري لیکن چا چې مخالفت کړي دي دنیا کې معذب شوی دي دلته بیان کوي
او اکثر مالداران مقابله کوي. و اذا اردنا الله شکل من اراده کو چې هلاکو قريه یو کله امرکم د دې بدمستلا امرنا کې او قول د امر. دویم بخاری رحمه الله فرمایي زیتو کو استدراجن ففسقوا فيها استبي دینی به کیو کی قران شي نو چې قران شي به څه چلو شي فحق الله ثابت شي عليه القول پدې باندې فیصله د عذاب او تسنس کوم تدمیرا په تسنس کولو یو ځای چی تدمیر جدا جدا چی تدبیر. مثال د تخفیف دنیوي جواب د سوال څوک برباد کړي کاسي موږ لوي وکم اهلکنا لو ډیر موږ برباد کړي پیړې من بعد نوح رسلنا د عبارت ولې ویلې مخکې ما حملنا معنوه له اشاره وشوه بعد ارسال روح وکفا بربک او پر دې ستار رب ذنوب عباده په ګناهونو د خپل بندگانو خبير او بصیر خبير په بار د باطن بصیر په بار ظاهر واستغفر دنیوي یو کس د دنیا په سروان نه کې دي شوري کو ورینکو اخرت برباد او بل کس اخرت غواړي مسا دنیا او اخرت دواړه وګټله. من کان یرید دلته عبارت دی بعمله العاجل صفت دنیا دی زر ختمی کنا. من کان یرید سوچ اراده لري په خپل عمل جزاء د دنیا عجلنا بتا دی کې ورکو له دل رافیا په دې کې مان شاو کوم چې مونږ غواړو. دلیل به دې چې انسان هر څه غواړي نه کیږي ما کله ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ولمن نريد شاله چې مونږ غواړو خاص کرا مترفي والا بدمست لري ثم جعلنا بمن غرزو له در پار جهنم او اخلي کې باغ لرا بدحال او مدحورا رټلې شوی ورسه کې بشارت بالما قبل په دې طریقه باندې وی بشارت دے مقابلتاً دلته دنیا وال تو آخرت یادی. ابن قیم فرمائے آخرت مقصد کے دنیا خپل راځي لار کې ده. ومن اراد الاخرت سوچ اراده لري د اخرت وسعى لها کوشش کوي د لپاره سعيها المناسب لها. ابن کثیر او خطیب لیکلي ما تقتضيه الشریعه وهو مؤمن سره موحد د مؤمن دی. فاولئک الله اذا انسانان کان سعيهم د کوشش له مشکورا قبول کړي شوی دنیا کې او آخرت کې عند الله کلن دا مبدل من هو دی هؤلاء بدل له من عطوا کې من اجل له کلن دا هریو زیتو مونږ الله هؤلاء دی دنیا پر رسول او هؤلاء دی دیندار الله من عطوا ربک د وجه رډالې درفستا نه رډالې درفسا محذورم بندا. ورسایت کې اوس باز عطوا بیانې او ترغیب به درجات د آخرت ته انظروا ګورا کیف څنګه مونږ غوړه کړی باز د دوی الا بازن په باز نورو په څه کې غوړه کړی د پنیامتونو د دنیا کې خو لیکن توجه آخرت لواړوي. دویم رزق عمل کی او خامخا آخرت چې اکبر وغټ دی په بار د درجو او اکبر تبذیل او وغټ دی په بهتر والی اسم تبذیل ویلي ولل اخرت معنا طرف د اخرت دا مقصود کوي. اسم تبذیل ویلي ځکه تفاوت تر مراتبو کې ورس آیات کې درې امور ذکر کې د پاره د فلعذاب لا تجعل مگر زوا ما الله د الله سره معبود بلکې کې بني بدحاله مخزوله شرمېدلې بدحاله سمنا خلق بری بدی بیان عیبنا او مخزوله معنا شرمېدلې په آخرت کې په وخت د عذاب کې دوش بدی نه علت او سواري او رد شرف العباده وقضاء فیصله کړي ستارب الله تعبدو چې بندګي من کوي سوا داغه بقره دریتیا نساء شپږ درش کې وموي او بالوالدین منا وا احسنوا نیکی کوي د مور او پلار سره احسان حکمت سره چې مور او پلار ځان سره یادي اول تربیز منګ الله کړي دوی مور او پلار پیسې نه غواړي الله مور او پلار بچی انکار نه کوي الله لم توبو باسا مور او پلار د بچی په تربیز باندې خوشحاليږي الله
احسان نه. دی وجنه مفسرین دا خبر ذکر کی طریقې د احسان بیداری دعوت خیر لور کا. سورہ ابراہیم علیہ السلام واقعی ذکر کړه، خدمت وکا، مال په خرج کړي. اما کچرتا ورسید عندك استا سرا بډا توب لا احدهما یو د دوی یو دواړه فلا تقل لهما مو یادو الى رؤوف، اظهار د زجر، لا تنهر کے اظہار د مخالفت دے، ولا تنهرهما قولا وعملا ابن کثیر لگی. وقل لهما هو دے دوار لرا قولا کریما وین عزت من بل کتکا لهما دے دوار د پارا وزر د عاجزی خی عبادت وکم نا من الرحمت د وجر شفقتنا من اجل دے رحمت مانا شفقت. وقل ربی دلیل له بدی چې دعام کافی کیږي د پاره د حق د مور پلار چې کله نه دواړه. دویم دعا مسره کوا چې ژوندۍ خدمت هم کوا. دیو جن حدیث کې راځي د پرزا کې د الله رضا. وقل ربي هو يا رب زما رحمک په دې دواړو کما په معنا د از دی ځکه زما تربیت یې کړې په ماشوم توب کې اصل کې رب باندې ودا د به بدل کړ په یې باندې رب بیان. ربکم ساسو رب ډیر پویره بما پاسو چې ساسو ځانون کړي ان تکونو کوي شرط مخلصین فانه کان یقینا د رجوع کون کل الله بخون کې اوابین ویلي یوازې په نیت کار نه کېږي عمل هم پکار دی. غفور ویلي ځکه اولاد مخلصین او اوابین وین خپل غفران د الله رخوان راغی. صلات الاوابین لس وجو منځ دینو دوحا مچور ته ویلې شي ورکزل قربا خاوند خپل ولی حق د مور د خوانه د خپل کې د پلار د خوانه ید نبی صلی الله علیه وسلم خپل مسکین لا وابن السبيل مسافر ملما یو دا چې مسافر دویم ملما مجاهد طالب العلم اسراف بن کې په اسراف کولو معنا بدعت مکوا نظر د غیر الله مکوا مال د دې کې مخرج کوا چې حق نه مال م برباد وا نا ټول بکر اعلی وجه سره ان المبذرین یقینا اسراف کون کې ورونه د شیطانانو دی وکانه شیطانو ابلیس ته د خپل رب لرنا شکر دا غورورې کې به تم لري کېږي کنه اتم کمال د سرنی بس مور بلار لو کنه جره اوس نشتا زم چې پیدا کوم تر اورمه و اما سکی اما و اما کتم مخ اړی عنهم د دوینا ابتغاء رحمت د پاره طلب د رحمت یا د پاره طلب د صلاح د پاره طلب د توبه د وسعت د مال ترجوها صفت د رحمت دی چې میرے ساتي. فقل لهم نو یا دوی لره قولا وینا آسان میسور دا منو دعا وغواړه نرمه خبره اقتصاد ولا تجعل او مگر زوا لا زه تړلې شوی دی چټ سره عرب کې نه ګرځي د بخلنا مې پرا خوا کل البسته پټول پرا خالق کی بنی ملامت کړي شوی او استومان کني ورکه خلک د ملامت کی ک ارسلا درجه ورکه نه استومان کین سبب استا ضرورت ورسه کې اوس ترغیب دی انفاق لا او علت ذکر کې د مخ آداب مال ستانه د الله درکړي لري. ان ربک یقینا استعرب یبسط الرزق پر اخر رزق لمن یشاء چاله چې غوړ او تنگي انه کان یقینا د په بندگانو خبير ولیدن کې زړه پراس خبره ده. ورس آیت کو سوي چې ګوره مظالمونه بزان ساتي دري اوامر دي او منهيات ولا تقتلوا اولادکم نبوج نه خپل اولاد د وجه یې دلوږي مالداران د خشټ کې راوړو او مخکې قران کې غریبانان وو ان تلاټ کې نو زګه کوم مخکې کې هم ورسره کېدل ته هم مخکې کې یا کوم ورسره کو نحن من چې رزق ورکو دوی لرا و اياكم موت سلرا یقینا د دې وجل کان دا ګناه کبیره غټه بچي اولاد وجل بل ولا تقربوا الزنا زنا خو سکه نږدې کېږئ ما انه کان یقینا بحیدا وسا سبیل وبدلار دریم ولا تقتلوا نبو وجنی سنه بنو وجنی مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي
التي اغه نفس حرم الله چې الله بن کړي الا بالحق شادي شذره زینه وکړه قتل یو کې مرتد شو. اوس وی چې وسړی مظلوم دی زید دفاع کوم د عثمان شان الله بیانوي. ومن قتل او سو شو وجل شو مظلوم فقط جعلنا منګر زولي داغري ولي لړ سلطان اختیار دویم طاقت زیته بمنه کې پر قتل کې پښتنو غنه چې به تور مثال قتل یو کړي دا به وجنه بل دویم د یو نډیر قتل کې دویم درېمن دمونه تی کټ کې مسلا انه کان یقینا در سره کومک کړي شوی پاکستلو دی دیت کې بل ولا تقربوا من نجدي کېږي مال د یتیم لرا الا بالتي مگر په طریقه هي احسن چې کړه دلته عبارت دی واحفظوا اموالهم مال ساتي څو خبري حتى يبلغ الله تر دې پورې چې ورسېږي ځواني ته اتل سونه دیر شپوري به سورې نساء کې ویلي و چې ورکوي گواه وسني گواهان پیش کړي اول امر اوس پرواله کوي بلاحد پر عهد باندې شوم کې د شاسره ان الله دا یقینا د الله اوس کان مسؤوله د دې د وفا بارکه ته پوښ کې دي شي بل واوفل کیل الله پورا ور کوي پیمانه شکل پیمانه کوي او تول کوي په عدل باندې المستقیم برابر قسطاس عربي ټکی دی دانه چیرې مې دی ویل شي موافقات امام شافعي کتاب علوم کې خود بحث لیکلی دی ذالک خیر دا غره دی واحسن تعویل او خیر انجام بل نه هي په شي چې علم لري خبره به مکه او شعر دا مقصد دی او دا مقصد دی او دا ولا تخفو یو قول علماء لیکلی دی بهتان متاړي ما دا غس ليس لك به علم طالب علم نشي تابعداري دې څه مقصد پنځه قول دي تعالی علم د چا بارکه نشته غلو کار منسوبه وا دویم شریک د الله سره مو جوړوا دریم یو شی درې درې د موه شمالي دلی څلورم اوریدل دي د شمو شمو اوریدل پنځم د دروغ غوي مکوي او دې سره سره اهل المدا خبره لیکلي یو شی باندې چې علم لري نه بس یې نسبت بل چاله کوما او دا اندامونو باره کې پښتنه درنه کوم چې ولې د غلط استعمال کړه دا دریوال ان السمع یقینا قوی سامعه قوی بصره او دا زړه کله اولایک دا ټول کانانو مسول دین ته پوښ کې دي شي دی باره کې بل ولا تمشوا مگر ذات اسماء کې مرحن په تکبر سوره فرقان درشوي ته کې بوې د نیکانو صفات دادي او نن نس کې موي مرحن معنا تکبر مکوي رقص مکوي قرطبي درت کړي په متصوف او ټوپونه وي بیزه انك يقينا تنشش لول اسمك ولن تبلغ نشر شدي دي غرو لا پوغدوالي کې تخرق من اخر پوری چیرې کې سورې کې تکبر دو شیندو جنې چې درندو چتی تر شنه الله دوړ نشتا کل ذالک اسم اشاره الاوامر والمناهي ټول دا د دې بدی عند رب استاد رب نظام مکروه ناروا ده تقسیم درې تنزیه او تحریمی لبس غیر صحیح تاکید د ما قبل بس دا حکمت دی کته نه سو پښتنو کې حکمت څه معنا ومنهیات درې اوامر ذالک مما دا غسن دی چې وਹੀ کړي لیک تعالی رستارب من الحکمت پوها ولا تجلوا مگر زوا ما الله اذا الله سره واقدار بل فتلقا کنو بغرزول شي جهنم کې مرامت کړي شوی رټلې شوی مدحورا دي نه دویم باب دی ته درش پوری رب الدار مخکې مدحورا دلته لید بیان شي غړ ظلم وکړو دوی ویلي چې ملائکه د الله لوري نه دي نو ایتاسو انعام دار کړي ربکم ساسرب بالبنین پزامنو باندې او نیولې من الملائکه د ملائکو نه جن کوي انکم یقینا تاسو خمخاوي قولا عظیم او ان ادرنا و ان الله وي اوس ترغیب دی قران لا زجر دی مشرکین الله سوره بنی اسرائیل نه ته کې وموي یقینا موږ بیان کړي توحید په هاذ القرآن په دې قرآن کې لیذکروا سمنا چې نشت والی خو ما یزيدهم نزيت قرآن دول مگر نفرت قرآن ته بیان او تک تکی بد ظالمان وسرد شرک هغه چا چې صالحین د الله شریکان غني وجد نفرت قل هو
لو کان ماهو کچرته وې د الله سره خدایان کما یقولون لکه څنګه چې دوی وای اذن په دې وخت دوی بل ټولې وی لازل عرش سبیلا خوندار سلاړ تقرب ځکه دا کته نو غل ځان نشي کوي دویم مقابله لا واستفری رد شرف الملائک رد شرف العباد الصالحین سبحانه الله پاک دی وتعالى وجد ما دا سنا یقولون شدی وی پوچتوالی کبیر غټو علت سره تسبحوا دلالتن حقیقتا نبیش د الله نه صفات د الوهیت سره منافی دي تسبیح بیان یا غل اسمانون داو والارض او دازم کومن فيه الناس شبدی کړي حدیث کې راځي قاسم دعا غواړي سورې مسجدی کې الله اعلی و ان من شيء نشتري چې شی مگر تسبیح بیان سره د حمد داغه شی کې دوه قول دي معنا عام دویم ذوی الارواح ولكن دمر خبر لا تفقهون تاسو نه پوهیږئ د په تسبیح لا تتفکرون یخپل معنا انه کان یقینا نغر حلیما صبرناک بخون کې تسبیح نه کوي قصدن نو عذاب ورسکه حلیم دی تسبیح والا نه غلطی وشي نشته الله معاف کی غفور دی ورسه کې زجر جواب د سوال داخله قران لکینو بهم نه منی ولی الله پردو هم کنه واذا قرات القران الله یشتکل القران ولې په دوینو من ګرځو بینکستا او ما بین دا چا کی چې مان لري په آخرت باندې حجاب مستورا یو پرده الله وي مستور سمانه مضبوطه دویم قول علماء لیکلي پټه دریم قول علماء لیکلي ساتره بل وجعلنا من ګرځول علی قلوبهم درې پرېزونو پرده مانعتن ان يفقهوه معنی دي چې پوه شي به وفي اذانهم درې پرې غوګونه کې الله وي بوجا وزجر دې پینکار توحید ته قران ذکر کې بس منډي وي سوره صافات 15 سواد 15 زمر 15 چلوي غافر دولس کې بووي و اذا ذکرت چت کلیات کې خپل لب دې قران کې وحده متوحدا ولو وګرځي سو ګرځي شیطانان دویم قول علماء لیکلي مشرکین اعلی ادبارهم په خپل شاګانو نفورن نفرت کوونکی دی صغر مصدر ده یا تمیز دی علت دما قبل او یا جمع حال له زجر دې پینکار د رسول نحن اعلم من ډیر پویګو بما پانس چې دی وګ دی یستمعون به جرګه کې لپاره تهمت اذ یستمعون شکل وقت دی له کتا لرا وایسم پارټیم چې جرګي کوي اذ یقول پارټیم چې وې ظالمان خلق تاسو تابعداري نه کوي مگر د وسړی او مسحورن جادو کړي شوی په لری لری دوه کړي شوی فرقان اته کې ومو وي جادو پېښوي عقل ختم دی روسه براشي نبی باندې سیر شوی دی ځکه مکه او مدینه کې فرق و د سیر جدا معناګانې وي او دا مرض دی کم خلک چې قول کوي د عائشه او د هشام ابن کې انقطاع را په نور روایتوم نقل لیتی تسلی انظروا غورا کیف څنګه بیانې لکل امثال تعالی ناشنا صفاتنا شاعر دے ساحر دے مجنون دے مفتری دے فضلوا داخل گمراه دي طاقت نه لري سبیلن دلاري سبیل کې درې قول دي لار د هدایت دویم لار د حق دریم تصحیح لار د صحت زجر دې پینکار بس دوی قیامت سے غب دي وقالو دی ویلی دي اذا كنا شكل من غاډو کې شو زری زری اخاوري اي من بل مبعوثون روجت پر شو خلقا جديدا پيوني پیدا شو دا هم عقل نه مني مشکل له جدا بوشي الله ورته قل ورته كون شيء حجاره تيجي او وسمنا يعني بالفرض دا يدا او خلقا یاد چې جوړښت شاه سختي فی صدورکم ساوشنو کې مرګ اسمان غر تاسو بروچت شي فسيقولون نذر دې چې دوی بوي من يعيدنا صوب من را واپس کی څوم واپس کی جواب قل الذي ورتوا غلا چې تاسو پیدا کړی اول مره اول ځل کته پورته کې له کته تاسو رسولنا کته پورته کې فعل ویلې مشه د عادت دی هر وخت دا کار کوي ويقولون به هو متاع سوخ ويدا ایت دلیل بدی چې صحابه له بشا قران وی خاموش بناسو دوی سرونه خوځي
قل ورته عسى امید دی ان یکون قریبا چې هغه نږدې. څنګه نږدې؟ یوم راځي ورځ دا چې تاسو دعوت درکې فتستجیبون بحمده، اجابت بو کې سره د حمد داغه به معنا د ما حمده بامره. ګمان بکوي ان لبستم چې وخت مونږ درکړې الا قليلا مگر کم. سورې نازعات کې به مو شپږ سلوي کې، طه یو سره درې کې، مؤمنون یو سره سوار لس کې، وصداب. وقل آیات کې دوه قول دي، عباد نه مراد مؤمنان. وقل لعبادي زما بندگان لا یقول التي وهي اغه کلمه اغه لهجه هي احسن شکر په وخت د دعوت کې کنزل بنه کوي. دویم قول دار کفار سره ولګوا. قل اویز ما بندگان له چې مشرکین دي. یقول التي چې دی وهي یا کلمه توحید شکر ان الشیطان یقینا ابلیس وسوسه چې د ما بین کې، یقینا شیطان د انسان لرا عدو مبینا دشمن خارا. نام ګډوډي کړه. دلیل له بدی کچیر د کافر مراد توحید کلمه، که مؤمنان مراد شرر مرحجه. دلته عبارت دی ورته وای ربکم رب تاسو ډیر پیره بكم تاسو باندې ان یشک الله غواړي رحم بدر باندې وکي په اخلاص په خلاصولو نجات دشمن نه، او ان یشک او غواړي عذاب بدر کې په وخت پر خودلو د دعوت کې. دویم ربکم ساس رب ای مشرکین ډیر پیره بكم تاسو ان یشک او غواړي نو رحم بدر باندې وکي په توفیق د توبه، او که او غواړي عذاب بدر کې نو مړبم کې پر کفر. وما ارسلناک من لګلې په دوی وکیلن ذمہوار کفیل حافظ کفیل دروي د هدایت. وربک استعرب ډیر پیره بمن پاغ چا باندې چې اسمان نو زمګه کړي. ولقد یقینا من ورکړي بعض انبیاء لا بعض په بعض نور باندې. واتینا من ورکړي داود له زبور. زبور ولی ویلي یو خو بادشاہ وبل دا نبی مونږ دا ورکړي کتاب د وجنه. یا زبور خاص څه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت تذکرہ پای کې کړی شوی و. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و